اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو عاجز صاحب ته د واده مبارکي ویم او ورپسې د غزل څو شعرونه چې چا قسمونه مات کړل چا پکې توبې ماتې کړې، چا قسمونه مات کړل چا پکې توبې ماتې کړې، ساقي چې جام ښکل کو بیا یې پیمانې ماتې کړې. مننه. د چا د مینې محلونه تر اسمانه دنګ شول، د چا د مینې محلونه تر اسمانه دنګ شول، د چا چوپال له هم وینو ستنې زړې ماتې کړې. مننه. او د نیمې شپې مړي راپاڅېدل جنت لټوي، د نیمې شپې مړي راپاڅېدل جنت لټوي، ډېرو ژوندو پکې دوزخ له دروازې ماتې کړې. او سحر صاحب مونږه د عقل په محراب کې زده کړه نه ده کړې، مونږه د عقل په محراب کې زده کړه نه ده کړې، بخته که تا چېرته د خپو د پیکړې ماتې کړې. مننه. او قیس صاحب نفس په بنا سترګو لاسونه د ضمیر کېښودل، نفس په بنا سترګو لاسونه د ضمیر کېښودل، عمل د ډېره قاره لاس کې آینې ماتې کړې. مننه. نفس په بنا سترګو لاسونه د ضمیر کېښودل، عمل د ډېره قاره لاس کې آینې ماتې کړې. او د یا قربان آواز د لرې نه په غوږو راغلی، د یا قربان آواز د لرې نه په غوږو راغلی، مسافر یار وریاد شو اوښکو یې چپې ماتې کړې. او هسې ناجانه په مسکي نظر ور ویې کتل، خوږجان زر زر ورته د زړه ټولې جرندې ماتې کړې. مننه. او د بل شعر بل غزل یو څو شعرونه چې لکه د خوږ لاس مې زړوکي باندې کلک تړلی، د یار غمونو ته مې سر په سر پیچک تړلی. مننه. او دا مجبوري مو ده چې اور اوبه یو ځای ګرځوو، لاس کې کتاب مو دی اوږې ته مو ټوپک تړلی. مننه. او پښتونه خپل تاریخ ته وګوره پرواز وکړه بیا، چا در لحد د پېښور نه تر اټک تړلی. او موږ د خپل پلار نیکه د پل نه اخوا دې خوا نه ځو، تاکو پلو پورې هر څو نوی مسلک تړلی. او ښکلي وجود لري ریخم زړونه د کاڼو ساتي، موږ په کاڼي وجود دننه زړه نازک تړلی. مننه. او ما ویل وی ګورئ خوږجان به وي په دار ختلی، چا ویل بر کلي کې خلکو یو هلک تړلی. مننه. یو نظم راوړی دی، تاسو ته به خپل نظم وایي. محمد علي خوږجان. قیس صاحب یو جهان مننه چې یو ځل بیا دې مخوره کړه. د نظم عنوان دی لیونی. د مزغو جرنده مې د سوچ په دانو ډېره تاو کړه، د فکر ټال کې مې بې درېغه جوټې ووهلې، خو هېڅ په مقصد د دې نامرا د ژوندون پوی نه شوم چې یو لیوني راته نن ویل لیونیه څه کې. خوا کې مې کېنولو سوال مې ترې نه وکړو ګرانه، لیونی ته یو کو زه لیونی ښکارم درته. خیرن ویښته یې ګرول په بړق بړق ویې خاندل، هېڅ یې ونه ویل خو ډېر څه باندې پویه کړمه. عاجز صاحب زما د سوچ دنیا ته نوې یوه لار جوړه کړه چې په موږ دواړو کې اصلي لیونی کم یو به وي. د سوچ کشتۍ کې مې د فکر مانګی کېنولو، د ژوندانه په لوی دریاب کې ښکار له ووتمه. سحر صاحب یوه وړه غوندې خاکه مې د ژوندون ساده کړه، بیا مې د عقل په پرکار پرې زاویې جوړې کړې، چې ځان مې وکتلو هر طرف نه ګیرو مزه، یو د شعور په جیلخانه کې د مدوم قیدي، بل د غمونو لوی انبار رانه چاپېره ته و. د خېټې غم، د ژوند سفر او د عمل زولنۍ او د مذهب د دایرو بیړۍ مې خپو کې پرتې.
د قید و بند په دې ژوندون باندې هم خلاص نه وم چې د محشر د دار تخته م راته رامخکې شوله. قیس صاحب بیا مې نظر د لیوني په ژوندون وګرځوو چې نه پې یاره څه د شر او د محشر پرته وه. بیزار یې نه و خو په پښو کې یې بیړۍ هم نه وي، تڼۍ یې نه وي خو ګریوان کې د چا لاس هم نه و. د دې دنیا او د بقا غمونه یې نه پېژندل. زر ورنږدې شوم، ما ویل قربان حکم کوه، ته خو باچا یې او خوږجان دی یو قیدي غلام، ته خو باچا یې او خوږجان دی د بربر لیونی. یو جهان مننه.